خواست. چا چې د ښار ساتنه په کلکه کړې وه هغه 4,000 تنه وو. تیمور هغوی بخښلي او لوړه ورسره کړې وه چې په ښار کې به وینه نه تویېږي. نو کله چې ښار په لاس ورغی نو دغه 4,000 تنه ونیول. د وینې له تویولو خو یې قسم کړی و. نو دوی په هغو خندقونو کې واچول چې د ده په امر کیندل سوي وو. داسې هغوی ژوندي په ګور دننه کړل. محمد احمد پناهي. آس ولاړو د ژور خندق په غاړه. ګوډ تیمور یې پر زین باندې پورته ناست و. په ځرځر یې دې خندق ته کتل لاندې. په خندق کې و 4,000 وګړي. دا 4,000 وګړي دا وخت واړه و په چغو په فریاد او په بغارو. په یوه خوله ټولو خواست کاوه وده ته چې د خدای دپاره ای لویه اتله خپل لښکر ته اجازه ورلره ورکړه چې زموږ سرونه ووهي په تورو یا خپل غشي په سرو وینو زموږ سره کړي او په غوښو مو کارګان دلته ماړه کړي. دا 4,000 وګړي دا چې بند وو په دې لوی او په دې ډېر ژور خندق کې. دا وګړي واړه هغه جنګیالي وو چې مخه د تیمور د لښکریانو و په زور د خپلو مټو ګرځولې او تر ډېرو ورځو پورې یې په نره وساتنه او ژغورنه د ښار کړې. د دوی غشو وې په شانې د بازانو ډېرې غوښې د دښمن د بدن وړي. خو دښمن یې داسې هسې دښمن نه و. دا تیمور او تیمور خو بس طوفان و. د طوفان مخه په غشو چرته ګرځي. دوی که څه هم دا طوفان تر ډېره تم کړ خو ورو ورو یې وس او زغم په لږېدو سول. پای یې کښېښوه وسله پر مځکه باندې او خپل ښار یې هغه وخت تیمور ته پرېښود چې هغه په خپله خوله ورسره وکړه د لوی خدای په نامه دغه کلکه لوړه چې یو څاڅکي به هم ستاسې د سرې وینې څوک پر مځکه باندې نه څڅوي دلته. نه به زه په خپل تیره تیغ تاسې وژنم نه به دغه کار زما لښکریان کاندي. حق به نه لري زما هیڅ یوه توره چې په تاسې کې د چا مور کاندي بوره. چې تیمور ته وسله کښېښوه دې خلکو او دا ښار او د دې ښار شاوخوا سیمه سوه د ده تر رپېدونکي بیرغ لاندې. نو بیا ده د امر وکړ خپل لښکر ته چې تر ښار د باندې ډېر لوی خندق جوړ کړي او د ده لښکر دا رنګه یو لښکر و چې که غواړي حساب نو دا به وایم چې بس ولکه ملخ را رمېدلي لښکریان چې د ملخو رنګه ډېر سي بیا نو یو خندق کیندل څه ګران کار نه دی. ځکه امر د تیمور داسې پر ځای سو چې د غوښ تیار هغه رنګه خندق سو. دا وګړي دا 4,000 سرتیري چې اوس وده ته وسله ایښې دا یو په بل پسې بېله څه ځنډه د خندق ژورې کندې ته ورکوز کړل او دا نور خلک ترې ولاړل بیرته ښار ته. دوی یې پرېښودل د لې د تل دپاره له دې ځایه د وتو نه وه هېڅ لاره. چې دا نور خلک ترې بیرته ښار ته ولاړل او دوی سول په دې ژور خندق کې پاته. هله پوه سول چې دې څه ورسره سوي و. خندق دومره ژور او دومره لاندې چې د بیرته ختو هیڅ هیله هم نه وه. تش یو 24 اسمان پورته ښکاره و. نو ټول جهان د دوی له سترګو پټ و. په دا هسې رنګ وړه غوندې دنیا کې نه اوبه وې چې به دوی پرې اوبېدلو نه خواړه و چې دوی ځان وای پرې موړ کړي. تنها وخت داسې یو شی و په دا وخت کې چې د هر ځای په شان دلته هم روان و او د وخت د تېرېدو سره نو ورو ورو د دوی لوږه تنده هم په زیاتېدو سوه چې خبره رسېدله ورځو شپو ته. لوږې تندې دغه خلک کړل بېواکه. دغه وخت کې تیمور راغی نندارې ته. آس یې تم کړ د خندق پر غاړه باندې د دې خلکو چې نظر ور باندې پرېوت. نو په چغو په فریاد او په ژړا سول. په یوه خوله ټولو خواست کوه هغه ته چې د خدای دپاره ای لویه اتله خپل لښکر ته اجازه ورلره ورکړه چې زموږ سرونه ووهي په تورو یا خپل غشي په سرو وینو زموږ سره کړي او په غشو مو کارګان دلته ماړه کړي. د تیمور چې د دې خلکو خواسته غوږ سو نو ویلې چې زما لاس دې تړلي ما له تاسې سره کړی دا قسم دی چې یو څاڅکي به هم ستاسې د سرې وینې څوک پر مځکه باندې نه څڅوي دلته. نه به زه په خپله توره تاسې وژنم نه به دغه کار زما لښکریان کاندي. اوس که دغه قسم بیرته ماتوم نو پر مځکې د خپل خدای مختوري کېږم. ځکه تاسې ټول پرېږدمه هغه رب ته چې وختي یې لا په دغه لوی خندق کې په وژلو ستاسې لاس دی پورې کړی. لکه پڅه توره لوږه یې لګیا ده. په ورو ورو تاسې هر یو پر خپل ځای وژني. تنده نه ده دا یې هغه پڅ خنجر دی چې په تاسې کې د هر یو پر غاړه له دننې خوا چلیږي را چلیږي. په ورو ورو به مو د ژوند ډیوه در مړه کړي. زه نو ځم دی به دا ستاسې خواست پوره کړي.